د ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د نوم سره ډیر زیات محبت و. یو پیر حضرت ابراهیم علیه السلام چې لې سره ولي یو نوجوان د حضرت ابراهیم علیه السلام مخې د تیر شو او هغه د کلمات ویلو: سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والکبریاء. ابراهیم علیه السلام باندې دا کلمات ډیر زیات ښه ولګېدل. نو د نوجوان ته ابراهیم علیه السلام وویل چې ته ماته دا کلمات یو پیر بیا ووایه. نو هغه نوجوان ابراهیم علیه السلام ته وویل چې ته به ماله د دې کلماتو په بدله کې څه راکړي. نو ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې زه به تا ته د دې کلماتو په بدله کې د دې چیلو نیم ریول چیلې نیمې چیلې دا به زه تا ته درکړم. نو هغه نوجوان ورته بیا دغه کلمات وویلو. هغې بیا ابراهیم علیه السلام له ډېره زیاته مزه ورکړله. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې ما ته یو پیره بیا دا کلمات ووایه. نو هغه نوجوان ورته بیا وویلو چې ته به ما ته د دې کلماتو په بدله کې څه راکړي. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې د باقي پاتې ټولې چیلې چې دا به زه تا ته د کلماتو په بدله کې درکړم. بیا ورته هغې دا کلمات وویلو. په درېیم ځل باندې ابراهیم علیه السلام بیا د نوجوان ته وویل چې دا کلمات ما ته بیا ووایه. نو د نوجوان ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې تا سره خو اوس څه شته نو چې ته ماله راکړي. لکه زه چې تا ته د الله تعالی دا کلمات ویم نو ته ماله څه راکړي د دې په بدله کې، ځکه چې تا سره خو چې لوی وي هغه خو ټولې تا ماله راکړي، نو دا پیره به راله څه راکړي. نو ابراهیم علیه السلام سره د الله تعالی د نوم دومره قدر و چې ابراهیم علیه السلام ورته په درېیم ځل باندې وفرمایل چې ټیک ته دا پیره خو ما سره څه نشته چې دا پیره ته ما ته کلمات ووایې نو دغې کلماتو په بدله کې به زه دا چیلې چې دي دا کمې چې تا له ما درکړې زه به له دا سره ومه. چې کله ابراهیم علیه السلام ته هغې دا کلمات وویلو نو بیا ورته هغه کس وویل چې زه د الله تعالی له طرفه یې فرشته یم راغلی یم. الله تعالی ما ته وفرمایل چې لاړ شو ابراهیم علیه السلام معلوم کړه چې ده سره د الله تعالی د نوم څومره قدر دی. نو تا سره د الله تعالی د نوم دومره قدر و چې تا د هېڅ یو څیز پروا ونه کړه او هر څه چې دي د الله تعالی د ذات نه او د الله تعالی په نوم باندې قربان کړلو.